مخکې دوه قسمه مخلوقو سړی او ښځې میل او فیمیل دوی پکې دریم پیدا کړ چې دا شیمیل اجړاګان شو اوس څلورم هغې ته ټامیان ویلی کېږي زما په دې خبره کې مقصد د عزت نه موږ پښتانه او ټوله معاشره بلکې په نوم مسلمان په کور کې اجړا بچی نه مني او نه برداشت کوي خو زمونږ په هر یو کور کې ځوان نن ټامي جوړ شي ټامي څه ته وایي ته ښه پېژنې خو تا پې سترګې پټې کړې دي ستا او زما هغه بچی دی چې دا نستوڼي تنګ تنګ کړي دي دا جامې دلته د دې ځای سره تنګې کړي دي داسې اوږده لمنه کوي او دلته تنګه کړې ده او پیزار هم د زنانو په شان او مخ هم د زنانو په شان جوړ کړی دی خو نوم یې بدل دی ته مو ته خوشحاله داسې نه اهله مور او پلار شته چې په اول ځل یې زوی ګیره وخوره یا جامتو کې مټیان راوړي وایي د ښاره سره زوی مې ګیره وخورېله موږ تباه کړل موږ ته خپلو بچو ته ولې نه وایو چې بچی دا جامې دې څنګه جامې کړي داسې جامې څوک کوي ته خو هلکې داسې تنګې جامې تا له حیا نه درځي چې زما دا نوڼه په دې کور کې ناستې دي ګیندې مې دي مور دې ده او ته په دې تنګو جامو کې چې مخې ته وروستو بدن دې پکې بدې ښکاري ته په دې کور کې څنګه ګرځې را ګرځې لعنه رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال دا الله لعنت فآغا سړو فآغا الکانو فآغا ځوانانو چې ځان بدن چهره لباس د ښځو په شان جوړی ولا عجب ان النساء ترجلت دې ته مه حیرانېږه چې ښځې لګیا دي او د سړو پېښې کوي ولا عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب ناشنا خو لا دا ده چې هلکانو ځان نه جینکۍ جوړې کړلې دا د حیرانتیا خبره دا د سوچ خبره ده سړی اوس د ځان نه ښځه جوړوي سړی مخ د ښځې جوړوي دا چې د هره ورځ او هر جمعې په شپه په کومه شپه جامت کې ګیره چې خوري سقاوه والا زه به علاقه کې سقاوې له ورتلم چې د ایخته واړه کې راغلی نو موږ ته خو پته نه وه چې به جمعې په شپه ورغلم رش به ډېر زیات و نو ما هغه سړي نه تپوس وکړو چې دا څه حساب د جمعې په شپه دا د هلکان او دا خلک راځي چې سهار د جمعې مبارکه ورځ ده چې د شپې نه ورته ګیرې وخوري دا مبارکه شپه او مبارکه ورځ په ګناه باندې سټارټ شي دا دلته چې کوم ګیره خریلې ناست دي په الله مې د قسم که تاسو ته ویم عامه خبره کوم موږ سره مولیان هم دوکه کوي تیر باسي ګیره دا سنت دي چا پکې ویلي دي چې دومره چې خالي د نارینه او د زنانه د مخ فرق پکې راشي چا ویلي چې مخ پکې تور ښکاري 1,40,000 کم او زیات پورا حقیقت الله ته معلوم دومره پیغمبران تیر شوي دي یو نبی یو پیغمبر هغوی هم انسانانو په پیغمبرانو کې ګیره خراله او ګیره کې قنچي ګرځونکی او وړکونکی پیغمبر نه دی تیر شوی تقریبا 1,15,000 یا 40,000 پورې صحابه دي د دې امت په دې 1,500,000 صحابه کرامو کې زه د الله په کور کې ولاړم که به په صحابهو کې دومره کسانو کې ګیره خراله او ګیره وړکونکی صحابي ګیره د قبضې نه کمونکی نشته صرف یو صحابي د حج په دوران کې د قبضې نه زیاته وړه کړې ده باقي 1,40,000 صحابه ګیره خراله پکې د سره نشته موږ څنګه وایو چې دا زموږ د دین مشران دي
څنګه مشران دي چې موږ په نقش قدم نشو. او رسول الله علیه السلام څه فرمایي؟ اعف اللها، اے دا ګیره معاف کا، موړه ولا ګوتې، واحف الشوارب، برې توران کا، ختم کا. بل روایت کې فرمایي ارخ اللها، ګیره پرېږده چې کم طرف ته ځوړند دی پرېږده. بلکې فرمایي خالف المجوسه، د مجوسیانو ایرانیانو خلاف وکړه. خالف اليهود والنصارى، د یهود عیسایانو سره دشمني وکړه. خالف المشرکین، د مشرکانو خلاف وکړه. ګیره معاف کړه، ګیره مخره. ته چې وایې چې زه ځوان یم او زه قرباني ورکوم د اسلام دپاره، وینه تویول دا ډېره لرې خبره ده. ته یو ګیره نشي پرېوستی. د کافر سره به ته څه جهاد وکړې چې په دې نفس کې کم شیطان دی، ته د هغه سره جهاد نشي کولی چې یو ګیره پرېږدې. زما عزتمندو، په خپلو ځوانانو باندې جوور فکر وساتو او دې مدارسو ته راولو، د جوماتونه په دوی باندې آباد کړو. اخري یو حدیث ویم او دې دپاره ویم چې موږ ډېر زیات ګناهګار یو. ځوانانو شیطان را پسې دی، په دې مو تېر باسي چې الله به دې وبخي که به دې نه بخي، الله به دې معاف کړي که نه. تا خو دا ګناه کړې ده، دا دې کړې، دا دې کړې. څومره به دې کړي؟ ته څومره ګناهګار یې. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، څومره ګناهګار یې. دنیا دې ډکه کړې ده، ګناهونه دې د اسمان کنارو او ریاضو ته راورسېدل. الله فرمایي ثم استغفرتني، ته خو توبه وباسه، لږ وجاړه، لږ ما سره صلح